السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ قدرمنو ملګرو سهار مو ډیر زیات مبارک او بخیر. الله کریم مو د ټولو بلایا او آفات او مصیبونه په خپل حفظ او کامل امان کې ولرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو شريح رضي الله تعالى عنه د حدیث راوی دی، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه حدیث روایت کوي چې فرمایلی دي: والله لا يؤمن قسم په الله دی چې مؤمن نه دی. والله لا يؤمن قسم په الله چې مؤمن نه دی. والله لا يؤمن قسم په الله چې مؤمن نه دی. قیل ومن یا رسول الله؟ صحابه کرامو نه یو چا پوښتنه وکړه چې د الله رسول څوک مؤمن نه دی؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: الذي لا يأمن جاره بوائقه. هغه څوک چې د هغه نه په امن نه وي خپل ګاونډی، بوائقه د ضرر، شر نه او آفتونو نه. دې مبارک حدیث کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ورځني ژوند کې د ګاونډي احترام او د ګاونډي سره د ښه سلوک آداب موږ تاسو ته فرمایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر زیات ټینګو الفاظو باندې وی چې هغه کس مؤمن نه دی، خو علما وی چې کامل مؤمن نه دی، او ځینې علما وی چې نه مؤمن نه دی. هغه څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ځلې قسم خوري، هغه څوک چې خپل ګاونډي ته ضرر رسوي. ګاونډی د ضرر نه په امن نه دی، کاغه د لاس ضرري، کاغه د ژبې، کاغه د خولې ضرري، کاغه د هر شي ضرري، او ګاونډي ته د تاوان ورواړول، مالی تاوان ورواړولو، ځاني ورواړولو، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا مؤمن نه دی. نو موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې یو ګاونډي چې دی هغه دی چې سړي سره څنګ کې کوري، سړی ورسره په کوڅه کې اوسېږي. دویمه هغه دی چې سړی ورسره کاروبار کوي، هلته څنګ کې تا ګاونډي دکاندار دی. درېیم هغه دی چې تا سره وظیفه کې هلته دی، په یو ریاست کې، په یو وزارت کې ورسره کار کوي، په یو اداره کې ورسره کار کوي. او څلورم هغه چې شراکتي دی په هره معامله کې، چې په هره معامله کې شراکتي دی، هغه تا نه په امن نه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته دې په خپل ایمان وډار شه. او ډیر زیات په ټینګو الفاظو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: قسم په الله زه خورم چې دا مؤمن نه دی. په الله قسم دی چې مؤمن نه دی. هغه څوک چې خپل ګاونډي د ضرر نه، شر نه، آفت نه، مصیبت نه په امن نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا مؤمن نه دی. نو الله جل جلاله دې موږ تاسو کې د ګاونډیانو د ښه لحاظ، د ښه احترام، ښه باور فضا موږ تاسو کې راولي. ځکه ګاونډیتوب کې چې سړی کله ښه شو، نو ټول نور دارمدار او ژوند چې دی بیا په اصولو باندې رواني. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.